یو مولوي صاحب ځنګل ته تللی و، پټکی یې اچولی و، سپینې جامې وې ښه مزېدارې، چوغۍ یې اچولې وه. نو کوتر او کوتره ناست و. نو دې کوترې دې کوتر ته ووایي چې لکه دا سړی ماته ښکاري چې ښکار له راغلی او زه چې والوځو دې ځي. هغه ورته وایي ګوره ښکار له چې راشي د هغه پته لګي. دا خو مولوي صاحب چکر له راغلی، دې پټکي ته یې وګوره، دې چوغۍ ته یې وګوره. صحیح په دې کې هغه ګزار کړی په کوتر باندې او ښکار یې کړی دی. نو بیا وایي دې کوترې په کیس کړی. نو ورته ویلی شوي دي چې ته څنګه کیس کې، تاسو خو دا خو الله حلال کړي دي چې د دې کوترو د ښکار وشي دا وخوړی شي، دا خو الله حلال کړي. نو هغې وایي چې دا الله حلال دي، په دې الله حلال کړي، په دې مې اعتراض نه دی. اعتراض مې په دې دی چې ده د مولا په جامه کې ښکار کړی دی. یعنې که دی د ښکار په جامو کې راغلی او صحیح ده، بیا ته موږ ځان بچ کولی به شو، یا به ښکار کړی یا به ته موږ ځان بچ کړی. مشکل دا دی چې ده پټکی اچولی دی او ښکار کوي، نو موږ یې ګډ وډ کړو. نو دا چې د اسلام په لباس کې اسلام ته نقصان ورکوي دا ډېر خطرناک دي، او دا چې د مولیانو په لباس کې دین ته نقصان ورکوي دا ډېر خطرناک سړی.